زردالي صاحب پټي ته ځې راځې که نه؟ اوس مکې خو لا خیر سنبال شي غنم منم وکرلو. د شکر چې په خیر خیریت وشو نو. ولاله ته دلته حسابونه کتابونه کې هلته د سکول هغه فیس جمع کول غواړي 15,000 روپۍ دي. وا ته ولې غم کې؟ خو 15,000 روپۍ دي که نه؟ سبا چې که خیر یې ځان سره بیا اوسې ښه ته ورشه ورته کېږي چې څوک دی. 15,000 روپۍ څه شی دی مړه دا مونږ ګټو چاله اورې چې دلې سکول له ور نه کړو. بچې څوک وه ور چا ټاکو؟ دا لاره بره چې جومات هغه استاد وه د وړو له سبق 200 روپۍ جمع شوي دي هغه راوړه. ځه حضرت ولي دله خو ما 3 میاشتې مخکې 200 روپۍ ورکړی وي نو بس ټکو راځي به 200 روپۍ راکړه 200 روپۍ راکړه. دا ګوره د ده د سکول د فیس 15,000 روپۍ تا ته هېڅ نه ښکاري او دا 200 روپۍ د استاد چې کوم دی نو تا ته غر ښکاري. دا خو د یار دا غلطي زموږ نه وشي. داسې نه دي کول پکار د استاد حق مخکې دی او دله پکار چې لکه 200 نه مونږ 400 ورکو 1500 ورکو او په ټایم ولا ورکو چې استاد یې ونه غواړي. دا خبره ټیک ته یار دغه غریب خو دې ته سترګې یا او موږ سره د سکول دپاره پیسې چې 15,000 زر روپۍ جمع کوو پیسونه او د جومات دپاره نشته. همیشه چې موږ جومات ته ځو نو اول په بټوه کې ګورو چې 10 روپۍ لوټ پکې شته او که نه او چې ته دوکان ته سودا له ځو نو بیا هغه 10,000 موږ ته لږې ښکاري نو دا موږ له سوچ پکار